اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته لر او بر پښتنو افغانانو ته نیک هیلې سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وي. که منظور دی که محسن دی که علي دی، که منظور دی که محسن دی که علي دی، یو خوشحال بل میرویس خان بل ابدالي دی. که منظور دی که محسن دی که علي دی، یو خوشحال بل میرویس خان بل ابدالي دی. دا چې نن د عبدالله ننګیال په نوم دی، دا چې نن د عبدالله ننګیال په نوم دی، دغه ځوان د پرون فقیرې پی دی. د غورځنګ هره خورکۍ ملاله پیغله هر زلمی ننګیالی اتل غازي دی. چې د لر او بر افغان نارې شوې عامې ګیلمنه یو ولی مو یقیني دی. نو ملګرو تاسو ته پته ده چې نن ستر سالار ستر رهبر منظور احمد پښتین اعلان وکړ. زیات خوشحال شوم زه هم په دغه اعلان باندې، او په ځوانانو کې د غورځنګ په ملګرو کې په لر او بر پښتنو کې بیا جذبې را ژوندۍ شوې. تاسو ته به پته وي چې در روان د نوي کال په اولمه میاشت، یعنی د 2020 کال په جنوري میاشت کې به په 12 تاریخ قصه چې زه خو منظور غوندې به خاتم نشم، منظور جان هم په کال یې 2019 وشي که نه 2019 وایي 2019 یعنی کال 2020 دی. د دې د جنوري په 12مه نیټه به په بنوګل کې د پښتنو تاریخي ښار بنو کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه خوندوره په زړه پورې جلسه وي. نو د ټولو پښتنو نه د ګډون هیله ده، د ګډون خواست دی. زه غواړم چې اول په سر کې دغه خبر درکم، نور وروسته په دې لایف کې ډېرې خبرې دي باید را سره اوروئ چې د مشرف په باره کې چارې لیانې یاستلې دي، هغو ته به لږ سبق پکې وایو. بل په افغانستان کې چې اشرف غني د دوهم ځل دپاره په ټاکنو کې بریا وموندله، هغه مبارکي هم د لر او بر پښتنو افغانو ته به د هغه مبارکي هم ورکوو. خو فلغال دا د جلسې خبره ده چې په د روان کال د نوي کال د 2020 کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه به د پښتنو په تاریخي ښار بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه پرامنه خوندوره درنه زبردسته جلسه وي. نو د ټولو پښتنو نه د ګډون هیله کوم. لکه څرنګه او بل په افغانستان کې ټاکنې وشولې، زیات انتظار مونږ هم ورته وکړ، خو نن خبرداری راغی. ما په فیسبوک کې پوسټونه ولیدل چې د افغانستان د دوهم ځل دپاره ډاکټر محمد اشرف غني بریا ترلاسه کړه. نو په دې باندې لر او بر پښتنو افغانو ته څوک چې د هغه ملاتړ دي هغو ته او د افغانستان ټول ولس ته په دې باندې مبارکي ورکوم. انشاءالله امید دی چې افغانستان به یو پرمختللی پرامنه یو ودان او آباد افغانستان جوړوي. زموږ دغه هیله ده، دغه خواست مو دی، دغه مو غوښتنه ده ترې د اشرف غني بابا نه چې ته د افغانستان د ولس ستونزې حل که، افغانستان د دنیا یو پرمختللی او د نړۍ سره سیال هیواد یې جوړ که. زموږ دغه امید دی، دغه مو خواست دی، انشاءالله افغانستان به د دنیا یو پرمختللی هیواد جوړ. زمونږ دعا هم دغه ده چې خدای د افغانستان آباد کړي. ډېرې ستونزې تکلیفونه، ډېر جنګونه، ډېرې ژوبلې مرګونه مو ولیدل. خدای دې نور په لر او بر پښتنو افغانانو کې چې څومره مسلمان هیوادونه دي خدای دې پکې امن سوکالي راولي. اوس راځم دا څو ورځې زه په نیټ کې وینم، بخښنه غواړم خولۍ مې څه کړه رانه پاتې ده. خو خبره راغله زمونږ په کوزه پښتونخوا کې په پاکستان کې چې کوم په هغه باندې په مشرف باندې د پانسۍ حکم دغه شو که نه، دا خو ډېر پخوا په کار و چې مشرف ته یې پانسۍ ورکړې وای، ځکه هغه د پاکستان هم غدار دی، د ولس هم غدار دی، او بیا بالخصوصا د پښتنو د بلوچو غټ قاتل دی. د علماو، د جوماتونو، د مدرسو، د اسلام، د انسانیت، د هر شي قاتل څوک دی؟ پرویز مشرف که نه، دا د هر د انسانیت قاتل دی. نو په هغه باندې که سوچ وکړي، نه خو په پنجاب کې ریلی ور باندې شوی ده، نه لاریون شوی دی، نه په سیند کې د هغه په باره کې لاریون شوی دی، نه په بل داسې هیواد کې لاریون شوی دی. او لاریونونه په هغه هیوادونو کې کیږي کومې چې صحیح ځپلي دي بلوچ پښتانه. د بلوچو پښتانو غټ قاتل، غټ چې مجرم دی، د هغه یې څوک دی؟ مشرف یې دی. او بیا چې ګوره رښتیا بخښنه غواړم، یو پښتنو
ټول پښتانه نه پښتون کام ډیر غیرتمن کوم دی ما بار بار یادونه کړې ده چې هر پښتون په معنی تکړه دی په معنی غیرتی دی په معنی ننګیالی دی په معنی په هغه باندې میان دی په خپل وطن په غیرت ننګ خو هغه پښتانه چې د مشرف په باره کې ریلی را ایستلی وه هغو سره سره اجراګانو هم ریلی را ایستلی وه یعنی دا ثبوته شوه چې هغه پښتانه چې د مشرف په باره کې ریلی را ایستلی وه او هغه اجراګان په هغه کې هیڅ فرق نشته سیم ټو سیم دي تاسو ته پته ولګېده چې د مشرف په باره کې اجراګانو هم ریلی را ایستلی وه او ما د یو نوم نه ډډه کړې ده چې زه دا نوم نور نه یادوم ګل خان ځکه چې زه غواړم چې پښتانه په مینه محبت سره یو کو سره اتفاق کو خو هغه بې شعوره پښتانه چې دوی د مشرف د خپل قاتل چې لال مسجد یې بمبار کړی دی په بجاوړ کې مدرسې په شهادت رسولی دی فیاض صدیقي یې هغو ته ژوندي ورکړی د ډالرو په خاطر او په خپل کتاب کې دی لیکي چې ما په زرګونو پښتانه په امریکا په ډالرو پلورلی دي زه اوس هغې ته به فکر کوم چې نه اجراګانو هم جلوس را ایستلی و د مشرف په باره کې ورسره زمونږ برګي بې شعوره پښتانه چې نه پوهېږي هغو هم ریلی را ایستلی و یاره څومره د شرم خبره ده د اجراګانو نه هم نه شرمېدی چې دا د مشرف چې کومه بدماشه پارټي ده دا پیسې ورکوي خلکو ته په زور لایف ویډیوګانې ورباندې کوي د هغې نه به لږ شرمېدلی وی تاسو شرم حیا لرئ دا هغه مشرف دی په سوات کې څومره خویندې میندې کونډې بورې کړې په وزیرستان کې یې څه ونه کړل په بلوچستان کې یې څه ونه کړل په لال مسجد یې څه ونه کړل یو یې غپوره په لوري دی غپوره د اختر د ګډوري غوندې چاړه په اوبو کې ویني که نه داسې وایي چې که مشرف یې تینګړه که تنګداختو کو تنګدوخ کو نو سبا خو زما هم پسې نمبر دی ځکه ما شعر هم پسې ویلی و چې خدا مړی ما کې پوس د مارک په بیشتره غدار دی پرویز یا ته خو څه بلکای تو نیکه غدار دی لکه مړ دی خدای داسې زر نه کړي چې بیماري یې صحیح هغه یعنې شږي وټه سوي زمونږ خو نور وس شته نه خو چې دی په بیشتره کې څومره په تکلیف شي مونږ به دومره خوشحاله وو دومره به مو هغه زړونه پې یخ کېږي که نه وایي هغه ستا په هغه د تو په دغه $10 چې یا یې سبا ګولایتو یاره زنګونه مه وایئ د خدای خاطر وکئ زنګونه مه وایئ نو ملګرو اوس ډېر ملګري راغلل 2300 ملګري په لاین دي دغو ټولو ته خواست دی چې د نوي کال د جنوري د 2020 کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه باندې پښتنو په ننګیالي تاریخي ښار بنوګل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه خوندوره جلسه وي د ټولو ملګرو نه خواسته یې هیله ده چې کمپاین هم ورته وچلوئ ټول او په دغه جلسه کې خامخا ګډون وکړئ که نور نه د هغو پښتنو نه لږ هغه در پورته کوي چې د یو قاتل یو جابر یو ظالم یو منحوس مشرف په باره کې ریلی راوباسي نو تاسو د خپلو خویندو میندو د سلګو د بدل اخیستو د تپوس کولو دپاره چې د خپلې خویندې میندې مو اوښکې ساسوي په جلسو کې ژاړي چې زما خاوند ورک شوی دی زما ورور ورک شوی دی زما پلار ورک شوی دی د هغو د سلګو د هغو د اوښکو د پاکولو دپاره تاسو دومره لږ هغه خپل انساني وجداني مسلماني افغاني پښتونوالي ننګ ته په د خپل ګریوان کې وګورئ د هغې دپاره په تاسو فرض او قرض ده په هر پښتون باندې په پښتونخوا کې چې څومره پښتانه میشتي په تاسو فرض او قرض ده چې د بنو جلسه ته خامخا راشئ او د پښتون ژغورنې غورځنګ زموږ ستر سالار منظور احمد پښتین تر څنګ ودرېږئ د هغو خویندو میندو د سلګو د پاکولو د اوښکو د پاکولو ذریعه وګرځوئ نو خواست کوم درته منت درته کوم سوال زاری درته کوم چې د روانې د نوي کال د اول میاشتې یعنی د 2020 کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه د پښتنو په تاریخي ښار بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټي ایم یوه ستره جلسه ده لویه جلسه ده نو په دې کې به حتما شرکت کوئ زه دا تاریخ بار ځکه یادوم چې منظور جانان پې غلط شو په تاریخ باندې نور یې تاریخ سم وښوده خو کال یې غلط وښوده ځکه زه هم لا یم راغلم مالودره چې ورپسې ډبل یې کړو چې ملګري نه دي خبر چې هغه هم خبر شي نو هیڅ خبره داسې نشته مونږ د منظور جانان سره په قرآن واده ده د زمونږ سره په قرآن واده کړې ده د کام سره خو مونږ به حیثیت یو کام مونږ د سره په قرآن واده کړې ده چې په ژوند به دې ستا د قدم نه په شا کېږو مونږ د هر وخت ملګري یو په هر محاذ په هر سنګر په هر ډګر د مونږ ملاتړي یو او در سره ولاړ یو د سر او مال په تاوان نو حساب داسې دی چې هغه پښتنو ته د زړه صبر چې د مشرف په باره کې دوی یو اجراګانو په یو ځای ریلې را ایستلې وه دومره زیاته خندا پورې راځي یاره لږ
او بل دا خبره چې څوک د پاکستان د عدالت دا فیصله نه مانی چې ورته ویل دي چې مشرف غدار دی هغه د شناختی کارت په نږدې لیټر باکس کې واچوي सीधा इंडिया चले जाओ तुम गद्दार लोग तुम पाकिस्तान की अदालत की बात भी नहीं मानते हो जब अदालत ने ये फैसला दिया कि मुशर्रफ गद्दार है तो तुम होते हो कौन ना चरंगी भी पावर दूसरे दास तुम कौन होते हो यार कि तुम नहीं मानते इस फैसले को तुम ऐसा करो अगर तुम पाकिस्तान की अदालत के फैसले से नाखुश हो तो बराए करम अपने शनाख्ती कार्ड को करीबी लेटर बॉक्स में डालकर सीधा इंडिया चले जाओ पुराना बाप दादा का जो वतन है आपका सीधा उधर चले जाओ आप लोग गद्दार हो आप लोग नमक हराम हो आप लोग खिंजीर हो जब तुम पाकिस्तान के अदालत का फैसला नहीं मानते हो गद्दार हो ये पाकिस्तान की अदालत ने यह फैसला दिया है कि मुशर्रफ गद्दार है उनको फांसी होना चाहिए ना तो अब तुम लोग उस फैसले को भी नहीं मानते हो तो तुम लोग ऐसा करो मेरे ख्वाजा भाई जान चे शनाख्ती कार्ड लेटर बॉक्स में डाल के सीधा इंडिया चले जाओ आपका बॉर्डर पे जिस तरह इमरान खान को उधर से सिकुन आया तुम ऐसा इधर से यार सिकानो دا وخت نه ډیره پیدا واخیسته زه په اماراتو کې هم لایو ویډیوګانې مې نشوې کولی څه په غړند وخت راغلل ما لای هاي سیکانو تاسو دا وخت نه پیدا واخیسته زه په اماراتو کې هم خپل ټوکې ټاکالې مې هم نه در پورې وکړې نو ټول ملګری چې څومره دي د بنو په جلسه کې شرکت وکړي ټوکې ټاکالې وکړو غب شپ به لګو او په خصوصا د برو پښتنو د برو افغانانو ته د اشرف غنی بریا مبارکي وایم خدای دې وکړي چې هر څوک د افغانستان دپاره د سولې د پرمختګ د آبادۍ زیری د آبادۍ هغه ګرځي خدای دې هغه کامیاب کړي هغه که ولسمشر دی اشرف غنی دی چې هر څوک د افغانستان په ګټه وي نو الله دې هغه بادشاه کړي هغه دې الله ولسمشر کړي نو ان شاء الله په اشرف غنی د ټولو ولسونو باور دی د ټولو پښتنو افغانانو په باور دی چې دا په اقتصاد هم پوهیږي په امن هم پوهیږي په هر شي پوهیږي نو خدای دې وکړي چې د افغانستان د آبادۍ دپاره اشرف غنی او مونږ ته د خدای وکړي چې د پاکستان په عدالت کې دا کوم اوس سیټ وکار دی خدای دې دغسې زوړور وکیلان دغسې زوړور چې دا کوم جسټس دی خدای دې دا داسې زوړور کړي چې د مشرف غوندې یو جابر ظالم قاتل یې په زغر د پنسې حکم ور باندې جاری کړ او وی ویل چې که مشرف چیرې مړ شو د پنسې د حکم نه مخکې 3 ورځې به د اسلام آباد په ډي چوکي راځوړندوي چې داسې وزړي کی نو خدای دې په پاکستان کې داسې وکیلان او داسې د عدالت دغه غټ غټ سړي جوړ کړي چې هر جابر قاتل لګریوان راونیسي چې هر چا په پښتنو باندې یا په عام پاکستانیانو باندې ظلم کړی وي چې هغه د غاړې نه راونیسي که هغه اسټبلیشمنټ دی که فوج دی که عیسائی ده که امای ده چې هر څوک دی چې هغه د ګریوان نه راونیسي حق ته ورسوي نو خدای دې امن سوله راولي په لره بره پښتونخوا کې موږ دعاګانې کوو یو بل ته قدر ورکړئ و پښتنو افغانانو ډېر مینه ناکه خلک یې ډېر په ژوند مین خلک یاستئ ډېر درانه خلک یاستئ یو بل ته مینه محبت ورکئ یو بل ومنئ یو بل ته قدر ورکئ د یو بل په سلګو په هغه پورې مه خاندئ د یو بل په مجبوري پورې مه خاندئ د چا په سلګو پورې مه خاندئ نو انشاءالله ورحمان مونږ او تاسې به د نړۍ یو داسې قوم پخوا د هوښیارانو متلونه وګورئ وایي که پښتانه سره په متحد شول په اتفاق شول نو په ټوله دنیا به راج وکړي نو تاسې کوشش وکړئ زړونه او نیتونه سره یو کړئ انشاءالله ورحمان هغه ورځ لرې نه ده چې په موږ به هیڅوک ظلم او زیاتی نشي کولی نو خدای دې په پاکستان کې داسې وکیلان او دغه راولي چې هر جابر هر ظالم چې هر چا د پاکستان د عام ولسونو سره یا د هغه سره خیانت کړی وي چې هغه تر غاړې راونیسي الله د افغانستان کې اشرف غنی او دا نور چې څومره د حکومت خلک دي خدای دې هغه داسې وګرځوي چې په افغانستان کې هر جابر خاین د غاړې راونیسي هر لنډغر چې وروره نور دی ټوپک یا زور یا هغه نه منو ته به د افغانستان نظامی حکومت یا د دوی قانون باندې داسې د خدای په پاکستان کې داسې جوړور وکیلان او جرنیلان راوالي لکه دا جرنیلان خو د خدای نه راوالي خو دا بل څه نه میږي دا چې دا اوس یې فیصله ورته واروله چې مشرف غدار دی دا د عدالت والا دا د جسټس خدای دې دا داسې زوړور او ایمانداره خلک راولي چې هر جابر ظالم له غاړې راونیسي او دا ولسونه نور د غضب مصیبت نه خلاص شي نو بیا هم په آخر کې د افغانستان ټول ولس ته مبارکي ورکوم د اشرف غنی په دوهم ځل ولس مشري باندې بریا باندې او په کوزه پښتونخوا کې ټولو پښتنو نه په پاکستان کې چې څومره پښتانه دي که په کراچي دي که په اسلام آباد دي که په لاهور دي که په وزیرستان دي هغو ته دغه خواست کوم چې د 2000 کال
12 جنوري باندې د پښتنو په تاریخي ښار بنوګل کې یوه خوندوره عظیم الشانه جلسه ده. په دې کې په هر پښتون باندې ګډون فرض او قرض دی. نو هر چیرته چې وایي ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. زه نور درنه غواړم اجازه په لوی بخونکي مهربان خدای مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. او ټپره نه یې راوه، که د وطن په ننګ شهید سوې، که د وطن په ننګ شهید سوې، په تار د زلفو به کفن درته ګنډم.